قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. دا هم تازه او مهم خبر. صالح وایي طالبان د خپل منځي اختلافاتو له کبله له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبان ترمنځ د مالي اختلافاتو خبر ورکړی. هغه نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن د همدې اختلافاتو له کبله د طالبانو پوځي مشران خپلو جنګیالیو ته د ژمنې تخصیص په اړه یوه غونډه کې پای ته نه دي رسېدلي. د صالح په وینا طالبانو مالیې وزارت حقاني شبکې یعنې چې هغه ترهګرو شبکه ګڼلې په خپل واک کې نیولو او ځان ته ډېر څه هم غواړي. د امرالله صالح په وینا د طالبانو په داسې ناستو کې د خلکو د وضعیت په اړه هیڅ بحث نه کیږي. صالح یو ځل بیا پاکستان د دغه وضعیت مسؤل ګڼلی او ویلي دي چې دغه هیواد ته د ترهګرۍ ملاتړ ارزانه و، خو په افغانستان کې به یې د رامنځته کړي ترهګریزم رژیم ساتل او په دې ډول د افغانستان خوړل ورته ناممکن تمام شي. طالبان د امرالله صالح ادعا او تورونه ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. طالبان له واک ته رسېدو راهیسې د خپلو اقتصادي غونډو، اقتصادي تګلارې او د حکومتولۍ د نورو موضوعاتو جزئیات خلکو ته نه دي روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تاریخي لحاظ د خپل عصر تر ټولو بسیارې بشري او اقتصادي ناورین سره لاس و ګرېوان دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.